د دې انځور په لیدلو سره به تاسې هم حیران شوي یې چې افغان کرکټ بورډ کم سیاست مخې ته وړي. په خپله له پاکستان سره څوم وار دی چې له پاکستاني لوبډلې سره لوبې کنسلوي یا نه یې کوي، او لوبغاړي بیا په هر پړاو پی اس ایل کې د ګډون لپاره اویلیبل وي. درجنونه لوبغاړو نوملیکنه کړې وي. زه په ټوله کې د دې ډیپلوماسۍ او د دې سیاست ډیر خلاف یم چې کرکټ دی یا لوبې دی د سیاست ښکار شي او په سیاسي فشارونو کې د لوبغاړي استعمال شي. دا قضیه ماته خوند نه راکوي. خو نن سبا کاغه په آسیایي هیوادونو کې وینو او کاغه په غربي هیوادونو کې وینو، په ټوله دنیا کې سپورت چې دی هغه د سیاستوالو د سیاستونو ښکار دی. بدبختانه چې دا یو ډیر بد عمل دی او دا قضیه داسې ده چې دا اوس عامه شوې ده او هیڅ امکان نه لري چې دا لوبې دي بې سیاسته پاتې شي. هند هم داسې سیاست په کرکټ کې کوي چې نه ښایي کرکټ یې ورځ تر بلې بې خوندې کړی دی او دا به دوی په دوامداره توګه کوي. که افغان کرکټ بورډ دغسې سیاستونه کوي چې له پاکستاني لوبډلې سره سیریزونه نه کوي یا سیریزونه کنسلوي، نو خپل لوبغاړي هم منې کولی شي. خپل لوبغاړي هم باید منې کړي چې په پی اس ایل کې مو لوبېږئ، او که په پی اس ایل کې لوبغاړو ته د لوبېدو اجازه ورکوي، نو بیا دغه لوبلړۍ ولې کنسلوي؟ هغه لوبلړۍ هم باید ترسره کړي. ولې موږ بیا د هند د سیاستونو ښکار کیږو؟ او که موږ په قطعي صورت له پاکستان سره هیڅ ډول اړیکې ساتل نه غواړو، نو بیا دا هم کومه معنا نه لري چې موږ د په ټولو مسایلو کې ورسره دښمني ولرو، خو په پی اس ایل کې دی بیا زموږ لوبغاړي ګډون وکړي. زه خو په دې نظر یم چې د پېښور یا د پښتونخوا یو غټ ملت، هغه زموږ خپل ملت دی، موږ خپل ګړو. وخت نا وخت د هغوی په ملاتړ یا له هغوی سره موږ د وینې رشته پالو. نو دا پېښور زلمي هم د همداسې یوه پښتون افغان لوبډله ده. که څه هم د هغه په سیاستونو، د هغه په فعالیتونو زه هم شک لرم چې هغه د یاد هیواد استخباراتي ډلې سره شاید اړیکې ولري یا مثال هغوی ته کار وکړي. خو دا ټولې مسلې په هر صورت زه خپله د دې ډیر طرفدار نه یم چې لوبغاړي یا کرکټ د سیاست ښکار شي. خو که کیږي، که بورډونه په خپلو کې اړیکې سره نه لري، بیا د لوبغاړي هم په خپل دریځ باندې ودرېږي او لوبغاړو ته د هم اجازه نه ورکوي. مننه.